بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده 11 سپتمبر او افغانستان. په دې ټولو موضوعاتو زه ځکه تاسو ته خبرې کول غواړم چې داسې واقعات په راتلونکي کې هم راتلی شي نو چې موږ ورته چمتو یو. کله چې د شوروي اتحاد عسکر په افغانستان کې وو او میخایل سرګیج ګرباچوف په قدرت کې راغی نو د کال 1988 د اپریل په میاشت کې هغه په دې قانع شو چې دا جنګ د ګټلو نه دی. نو هغه د شوروي د ټول ځواکونو د افغانستان نه د وتلو پرېکړه وکړه او د فروری په 15 کال 1989 کې د شوروي وروستي عسکر د امو سیند څخه تیر شو او په افغانستان کې ډاکټر نجیب په قدرت کې راغی. خو په کال 1992 کې د اپریل په میاشت کې د ډاکټر نجیب دولت نسکور شو او احمد شاه مسعود کابل اشغال کو. نو وطن خو روان شو، خو چې د وطن د جوړېدو وخت راغی نو بیا هغه هیوادونو چې چا په افغانستان کې د شوروي خلاف خپلې ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې لیدلې نو هغوی د افغانستان سره کومکونه بند کړل. لکه هم په دغه وخت کې د مجاهدینو سره د امریکا ملاتړ پای ته ورسېدو. افغانستان نور د امریکې دپاره د اهمیت وړ نه و. د افغان ولس د وینې په وجه سړه جګړه پای ته ورسېده. د شوروي اتحاد 30 مستعمره او د مشرقي یورپ هیوادونه د شوروي د تسلط نه آزاد شول. هر چا ته خپله ګټه میلاو شوه. د امریکې ارمان پوره شو او شوروي اتحاد د میز نه لاړو. اسلامي نړۍ هم خوشحاله وه چې کمیونیزم سقوط وموندو. پاکستان هم ډیر زیات خوشحاله شو چې افغانستان دومره کمزوري کړي چې په افغانستان کې چېرته هم دومره توان پاتې نشي چې د پاکستان نه د خپلې ځمکې پوښتنه وکړي. ایران هم په لستوڼو ګډېدو چې د افغانستان اوبه په میلیاردونو ډالرو په نورو دنیا خرڅوي. خو زموږ بدبخته افغان ولس د یوې بلې کورنۍ جګړې اورته ور ودیکل شو. په همداسې حال کې د مجاهدینو مختلفو قمندانانو د ولایتونو او سیمو د کنټرول لپاره خپلې جګړې پیل کړې. ځینو ولایتونه په بشپړه توګه د یو قمندان په لاس کې شول. دوستم په شمال کې څو د ازبکو علاقې ونیولې. احمد شاه مسعود د پنجشیر، بدخشان او د تخار شمال ختیځ علاقې د خېټې د لاندې کړې. هزارهګانو مرکزي هندوکش کنټرول کړو. اسماعیل خان هرات کنټرول کړو. نور ولایتونه د جنگي قمندانانو ترمنځ وویشل شو او دغسې د احمد شاه بابا افغانستان د جنګ سالارانو په برخو کې وویشلو. دې جنګ سالارانو به له خلکو مالیې اخیستې او د ولس ځمکې به یې غصب کولې. د دوی ملیشې او قبیلې بې نظمه وي. دوی به خلک وهل، ټکول او حتی اعدامول. د خلکو په ناموسونو به تیرې کولو. نو دا هغه چاپېریال و چې طالبان یې راپیدا کړل. خو دا طالبان دې جنګ سالارانو او د پښتنو دښمنانو د ځان دپاره ګواښ ګڼلو. نو په کال 1996 کې د اکتوبر په میاشت کې رباني، مسعود، دوستم او کریم خلیلي په پای کې سره متحد شول چې بالاخره په شمالي ټلوالو باندې دوی خپل مشروعیت وموندو. بل اړخ ته ډېر طالب جنګیالي چې ځوانانو په اسلامي مدرسو کې زده کړې کړې وي او د مهاجرینو په کمپونو کې لوی شوي وو. د دوی طاقت په خپل منځ کې یووالی و. طالبان د یو بل سره د جګړې لپاره لږ هم لیواله نه وو. د هغو ځوانانو په پرتله چې په خپلو کلو کې پاتې شوي وي او د یوې قبیلې د یوې برخې په توګه جنګېدلې وي د قبیلوي وفادارۍ سره ډېر لږ تړاو درلودو. دوی دوه خبرو یو د بل سره یو ځای کړي وو: اسلام او خپل وطن د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو نه ازادول چې دا هر یو افغان ته په پیړو داسې د خپلو مشرانو نه په وراثت کې پاتې شوي دي. طالبان له لومړي افغان اسلامي غورځنګ څخه ډېر زیات لرې پاتې شوي لکه حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او نور د مجاهدینو اسلامي ګوندونه. د دوی مشران اکثره په پوهنتونونو کې تدریس شوي وو نه چې په مدرسو کې.
دوی په پېښور کې د جلاوطنۍ او یا د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې په جګړو او په فساد کې ککړ وو او د هرې ډلې مشرانو به د بهرني هیوادونو په بوجو کې خولې ورکړې وي خو دوی په خپل منځ کې د یو بل دومره سخت خلاف وو چې د یو بل سره به لاسونه هم نه میلاول او نه به په یو بل پسې موز کولو خو د بده مرغه دا ټول مشران په یو خبر سره متفق وو او د یو بل نه به مخکې کېدل چې څنګه په افغانستان کې د آیسای پروژه مخ پر وړاندې باندې بوزي او آیسای ته ځان نور هم ورنږدې کړي دې مشرانو په افغانستان کې د لوی اکثریت افغانانو د اسلام استازیتوب نه کوو د دې ټولو پایله دا وه چې طالبان د پخوا په پرتله د قومي مشرانو جنګسالارانو او یا د حکومت په پرتله ډېر متحد وو او د فساد خو دا حالت و چې کله دا مجاهدین په خپل منځ کې سره په موقتي دولت نه جوړېدل نو چې سعودي عربیه ته لاړل نو هغوی دې مجاهدینو د دې چې کوم مشرانو هغې له 6 میلیونه ډالره ورکړي نو بیا په پاکستان کې د نواز شریف د سوري د لاندې موقتي دولت منځته راغی او بیا چې د هغې موقتي دولت سره استاد رباني او احمد شاه مسعود څه حشر وکړو نو زه د هغې په تفصیل کې نه ځم ځکه چې تاسو ته د هر څه پته ده بل اړخ ته اسامه بن لادن په کال 1989 کې په جلال آباد کې د مجاهدینو له ناکامې حملې وروسته له افغانستان نه ووت هغه په سعودي عربیه کې او په سودان کې ژوند کاوه خو د طالبانو په قدرت کې د راتلو نه مخکې هغه او شاوخوا 50 تنو سره بیرته افغانستان ته راغلل دوی جلال آباد ته ولاړل چې څو میاشتې وروسته جلال آباد د طالبانو لاسته ولوېدلو بن لادن د ښار په جنوب کې د تورې بورې په غرونو کې یوه نوې اډه جوړه کړه او خپل ډېر وخت به هم هلته تېرولو نه ملا عمر او نه هم د طالبانو کوم بل مشر له بن لادن سره لیدلي وو د ملا ضیف د وینا مطابق طالبانو هېڅکله هم بن لادن ته افغانستان ته د راتلو بلنه نه وه ورکړې مګر په پایله کې القاعده د طالبانو د کلتور برخه جوړه شوه د کال 1996 د اګست په میاشت کې بن لادن د متحده ایالاتو په ضد د اقدام لپاره د هغه منشور د جهاد اعلامیه خپره کړه د دغې اعلامیې په وجه نړۍ د طالبانو په رژیم باندې سختې نیوکې وکړې په پایله کې ملا عمر بن لادن کندهار ته راوغوښت ملا عمر بن لادن ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې پاتې شي خو له هغې وغوښتل چې د امریکې پر وړاندې د جهاد په اړه له رسنیو سره خبرې بندې کړي د کال 1998 د کینیا او تنزانیا په سفارتونو له بریدونو وروسته متحده ایالاتو په خوست کې د القاعدې په کمپونو باندې کروز توغندي وتوغول امریکې او سعودي عربستان بیا هڅه وکړه چې طالبان دې بن لادن امریکې ته په حواله کړي خو مولا عمر انکار وکړو د کروز توغندو بریدونو په افغانانو کې د بن لادن لپاره خواخوږي نوره هم زیاته کړه مولا عمر امریکې او سعودي عربستان ته خبر ورکړو چې بن لادن د ده میلمه دی او د اسلامي شریعت او پښتونولۍ له مخې ساتنه په موږ باندې واجبه ده له بن لادن سره ملګرتیا او کورنیو سیاستونو د افغانستان د طالبانو اسلامي امارت په یوه نړیواله جبهه کې بدل کړو د پاکستان استخباراتي سازمان آیسای په هیڅ صورت په طالبانو کنټرول نه درلوده دوی د طالبانو نه صرف دا غوښتل چې په افغانستان کې د هند د نفوذ مخالفت وکړي کله چې طالبانو کابل ونیولو او د مزار شریف په لورې پرمختګ وکړو نو روس احمد شاه مسعود ته چې د روسیانو د پټو اړیکو اوږده سابقه درلوده وسلې او هوایي ډګر ته د اکمالاتو د لیږلو دپاره لاسرسی برابر کړو ولادیمیر پوتین د احمد شاه مسعود سره په کال 2000 کې وکتل نو دلته یو سوال پیدا کیږي چې احمد شاه مسعود خو به ویل چې دوی د شوروي اتحاد خلاف جنګ کوي او دوی جهاد کوي نو څنګه د روس سره اړیکې وي په افغانستان کې تاریخي لوبغاړي ایران د هزاراګانو او تاجکانو ملاتړ وکړو روسیې ایران او هند د مسعود او شمالي ټلوالو سره په بشپړ توګه کومکونه کول د کلینټن ادارې هم ورو له مسعود سره د خپلو پخوانو اړیکو د بیا پرانیستلو لپاره حرکت وکړو په کال 2000 کې مولا عمر له بن لادن سره ولیدل او هغې بیا په ښکاره ډول د متحده ایالاتو له برید څخه منع کړو په ظاهره خو بن لادن د مولا عمر خبره ومنله خو بیا هم هغه خپل کار له دوام ورکړو د طالبانو ډېر مشران پوهېدل چې بن لادن لا هم د عملیاتو طرحه کوي د کال 2001 د سپتمبر په میاشت کې په 9مه ډیټا مسعود د 2 عربیانو د اړخه ووژل شو طالبانو پړه په غاړه وانه غشته دا د بن لادن برید و
خو د دې هر څه باوجود که موږ د طالبانو اولني دولت ته په جوړ نظر وګورو نو د ډېرو نیمګړتیاو سره د طالبانو واکمني اغېزمنه وه. د دوی په خاوره کې تاوتریخوالی محدود و، قانون او نظم حاکم و. د هغو کسانو لپاره چې ادعای کوله چې افغانستان د حکومت وړ نه دی، طالبانو یو سخت مثال ور وړاندې کړو. طالبانو د هېواد په ډېرو برخو کې خلکو ته ثابته کړه چې دوی کولی شي چې د جنګسالارانو ګډوډۍ پای ته ورسوي. د طالبانو مشرانو د اوږدې مودې لپاره د کورنۍ جګړې د ګډوډۍ د مخنیوي او د بې دفاع خلکو د ساتنې په توګه ډېر زیات بریالیتوبونه هغې ور په یاد کړل. په لنډه توګه طالبانو وکولی شو چې د بېواکه ځمکې حکومت وکړي. د طالبانو رژیم د افغانستان په تاریخ کې یوه انقلابي پیښه وه. افغانستان په خپل تاریخ کې ډېر مذهبي خوځښتونه لیدلي دي، مګر د دې مثال نه میلاویږي. تر د کال 2001 پورې په افغانستان کې امریکې خپلې ګټې نه لیدلې. د کال 1980 لسیزو کې په افغانستان کې د مجاهدینو سره د امریکې کومکونه د افغانستان لپاره نه وو، بلکې شوروي اتحاد ته د زیان رسولو لپاره وو. د امریکې د ولسمشر بیل کلینټن په وخت کې له ښځو سره د طالبانو چلند د امریکې د ناخوښۍ یو لامل و. د امریکې د بهرنیو چارو وزیرې میډلن البرایټ په منځني اسیا کې د افغان ښځینه کډوالو سره وکتل او د طالبانو په غندلو ګڼې ویناګانې وکړې. د افغانستان اړوند بیل کلینټن ویلي و چې په افغانستان او یا په بل هر یو ځای کې د اساسي بشري حقوقو څخه انکار د منلو وړ نه دی. که د طالبانو مشران وغواړي چې نړۍ په رسمي توګه وپېژني نو باید د خپلو ټولو خلکو حقونو ته درناوی وکړي او دوی باید له ښځو سره ښه چلند وکړي. ولسمشر جارج ډبلیو بوش د کال 2000 په نومبر کې د امریکې رئیس جمهور وټاکل شو. بوش د یوې پراخې ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د توریزم له ډېرو ګواښونو څخه خبر و، خو د افغانستان اړوند چېرته ذکر هم نه و راغلی. د سپتمبر د 11 د پیښې له امله افغانستان ته د یو بهرني شاک په توګه جګړه راغله، حالانکه افغانان په خپله چېرته هم نړیوال ترهګر نه دي پاتې شوي. د 11 د سپتمبر له بریدونو نه سمدستي وروسته ولسمشر بوش او د هغه د ملي امنیت شورا یعنې د مرکزي استخباراتو رئیس جورج ټیننټ، د بهرنیو چارو وزیر کولین پاول، د دفاع وزیر ډونالډ رامسفیلډ، د ملي امنیت سلاکاره کونډلیزا رایس او د بوش مرستیال ډیک چیني په ګډون دا پریکړه وکړه چې باید په افغانستان برید وکړي. خو کونډلیزا رایس په خپل کتاب کې لیکي چې په هغه وخت کې چې د طالبانو او القاعده په منځ کې هیڅ توپیر نه لرلو. د سپتمبر د 11 څخه 2 ورځې وروسته د CIA مشر جورج ټیننټ د طالبانو او القاعده له منځه وړلو لپاره د شمالي ټلوالو سره د کار کولو یو نظریه وړاندې کړه او بوش سره په واسطه می هغه نظریه ومنله. او په دې اړوند چې کله شمالي ټلوالو سره CIA تماس ونیولو نو دې قام خرڅو او وطن فروش ورسره دا وړاندیز په سخت ډول باندې ومنلو. او هم دغه قام خرڅه او وطن فروش په ګوړاګان اوس په بیا په دنیا کې ګرځي او بهر هیوادونه په دې هڅوي چې په افغانستان برید وکړي، د طالبانو دولت د میز نه یوسي او بیا دوی په وطن لوټلو او د پښتنو په قتل پسې راشي. په 28 د سپتمبر د CIA یو افسر ګری شروین پنځیر ته په هلیکاپټر کې د خپل ټیم سره امرالله صالح او انجینر عارف راغلل. هغه سره $10 ملیونه وي او لکه د حنظام ګولوبې په دې ځینو قام خرڅو ویشلې چې عبدالرسول سیاب هم $1,00,000 د ستوني نه تېرې کړې. د پاکستان او د ځینې قام خرڅه او وطن فروش افغانانو په ملاتړ د بهرني هیوادونو په افغانستان د یرغل لپاره زمینه برابر کړې شوه او دغسې امریکې د شوروي اتحاد په شان په افغانستان د ورختو اشتباه وکړه. خو کوم د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو په دنیا کې چې دا کوم طاقتونه څومره لوی دي نو دومره د دوی اشتباهات هم ډېر زیات لوی وي. لکه چې په 19مه صدۍ کې د برتانوي استعمار په افغانستان کې د اولي جنګ نه پس 14,000 کسانو کې یو ډاکټر برایډن په یو کمزوري اس جلال آباد ته خپل کین ته یوازې رسېدلی و. او یا د امریکې په شان د ویتنام نه په هلیکاپټرو پورې اویزاندېږي او تښتي او یا بیا په افغانستان کې د شپې په تیاره کې بیسونه خوشي کوي او د تښتېدو لپاره هوایي ډګر ته ځانونه رسوي. او د امریکې د ولسمشر په دنیا کې حیثیت دې ځای ته ورسېدله چې د بایډن نه په سعودي عربیه او نه په اماراتو کې چا ټلیفون اخیستو او چې اوس
سعودي عرب ته تللی و نو د مکې معظمې ګورنر ولا هوایي ډګر ته راغلی و او چې څنګه راغلی و نو همدغسې واپس لاړو او هېڅ لاسته راوړنې ونه کړه او یا د دې لوی اشتباهاتو په وجه د شوروي اتحاد په شان د یو هېواد د 15 هېوادونه جوړ شو چې هغه زخمونه د اوسه پورې څکي د سپتمبر په 12 بوش د خپل ملي امنیت شورا ته وویل که طالبان د متحده ایالاتو سره جګړه نه غواړي نو پکار ده چې طالبان باید د القاعده ټول سازمان تسلیم کړي او یې د منځ نه یوسي د سپتمبر په 12 او 14 کې ارمیټیج او پاول د پاکستان د فوجي استخباراتو آی مشر جنرال محمود او ولسمشر مشرف ته یو لړ غوښتنې وړاندې کړې چې هغه ورسره ټولې مشرف ومنلې او دغسې پاکستان د طالبانو په سر سودا وکړه په میلیاردونو ډالر د امریکې نه واخیستې او افغانستان د 10 کالو دپاره د یو بل جنګ په اور کې لاهو کړی شو د آی مشر جنرال محمود په پاکستان کې د افغانستان سفیر عبدالسلام ظریف ته وویل مونږ پوهیږو چې د امریکې له لوري پر افغانستان د برید احتمال زیات دی خو موږ غواړو چې تاسو ته ډاډ درکړو چې تاسو به د امریکې په وړاندې په دې جهاد کې یوازې نه یې موږ به درسره یو خو بیا هم هغه عبدالسلام ظریف و چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې لوس بربند لګړ امریکې ته په حواله کړو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل په وینا ډیرو طالبانو له بن لادن او عربانو سره خواخوږي لرله د افغانستان د خاورې څخه په نورو هیوادونو د هغوی بریدونه د سوال د لاندې وو د سپتمبر له 11 مخکې د طالبانو د وزیرانو شورا یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا میلمانه باید داسې کار ونه کړي د سپتمبر د 11 وروسته طالبانو په عامه توګه دغه بریدونه وغندل او اعلان وکړ چې مسؤل کسان باید عدالت ته راښکودي شي بل کس په پاکستان کې د سیاسي مشر رابرټ ګرینیر د طالبانو سره د معاملې په لټه کې و په 15 سپتمبر هغه د طالبانو د جنوبي زون له قومندان مولا عثماني سره وکتل هغه عثماني په دې قانع کړو چې له مولا عمر څخه وغواړي چې بن لادن تسلیم کړي ترڅو د متحده ایالاتو له برید څخه مخنیوي وشي خو لکه څنګه چې ګرینیر هڅه وکړه چې یو چینل پرانیزي نو په دغه وخت کې په 15 سپتمبر د کال 2001 کې د کانګرس په وړاندې په یو وینا کې بوش خپل الټیمیټم خپور کړ هغه طالبان وغوښتل چې بن لادن او القاعده تسلیم کړي یا دې بیا د هغې نتیجې ته تیار شي د بوش د الټیمیټم پر ورځ د طالبانو دیني عالمانو په کابل کې یوه لویه شورا راغوښتې وه علماو پرېکړه وکړه چې که امریکې پر افغانستان یرغل وکړو نو بیا په موږ جهاد فرض دی تر څو چې امریکا له افغانستان نه ونځي دا پرېکړه د راتلونکو 10 کالو لپاره د متحده ایالاتو پر وړاندې د جګړې اصلي جواز و دې پرېکړې د طالبانو مشرانو ته دا ځواک ورکړو چې پر ټولو افغانانو غږ وکړي چې راپورته شي او د یوې دیني وظیفې او د خپل وطن سره د مینې په توګه له متحده ایالاتو سره جګړه پیل کړي د کابل د شورا بله یوه غوښتنه دا وه چې مولا عمر له بن لادن څخه وغواړي چې له افغانستانه وځي بله ورځ مولا عمر د شورا مشوره رد کړه او د بوش الټیمیټم هم رد کړو مولا عمر ادعا وکړه چې بن لادن دا بریدونه نه دي کړي عبدالسلام ظریف په خپله بایوګرافي کې لیکي چې د مولا عمر په ذهن کې له 10 سلنې څخه کم چانس و چې امریکا د ګواښ پرته چېرته هم په افغانستان برید نشي کولی ځکه چې د برید لپاره امریکا هیڅ منطقي دلیل نه درلودو خو لکه څنګه چې ورځې تېرېدې نو د خبرو اترو کړکۍ وتړل شوې بالاخره د اکتوبر په 5 بوش پرېکړه وکړه چې وخت پای ته ورسېدو متحده ایالات به د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان برید وکړي او دغسې په 1 اکتوبر کال 2001 کې د هوایي او کروز توغندیو بریدونه سره پیل شو او په دې ډول په افغانستان د یو بل جنګ په زور باندې ورته پرې شو د دې جنګ 3 عوامل وو اولنې پکار دا وه چې بوش ډیپلوماتۍ له وخت ورکړی وي او الټیمیټم یې نه وي صادر کړی دویم د مولا عمر دا اندازه غلطه وه چې د 10 سلنو نه کم احتمال و چې امریکا به په افغانستان برید کوي دریم د اسامه بن لادن دا خیال و چې موږ به امریکا په افغانستان کې د شوروي اتحاد په شان په اوږد جنګ کې ونښلو او دوی له به موږ د شورویانو په شان ماتې ورکړو خو دغه جنګ د اسامه بن لادن د مرګ سبب جوړ شو ګرانو وطنوالو په افغانستان د برید نه وروسته چې څه شو په هغې به زه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته معلومات درکوم اوس مو په لوی الله سپارم تل دې وي پښتو تل دې وي پښتونولي او تل دې وي
زمونږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن د اباسین نه واله تر دمو پورې لوی او لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر